دا چې دومره نفرتونه راخواره دي دا چې دومره نفرتونه راخواره دي مینه مړه ده که د مینې خلک مړه دي. سلامونه نیکې هیلې پیرزونې مو ومنئ مینوال استاد سرور مشال بنګش د خوشحال مازدیګر په ادبي خپرونه کې له دوحه قطر نه یو ځل بیا در سره مخاطب یم په دغه هیله چې روغ او جوړ به یې او ژوند ته به تازه مینوالو د نور کله په شان نن هم په خپرونه کې یو ډېر د قدر وړ یو معزز شخصیت را سره په خپرونه کې میلمه دی چې هېڅ د تعارف محتاج نه دی. راځم ښاغلي محترم کرار اورکزي صاحب ته په خپرونه کې هرکلی وایم. کرار اورکزي صاحب د خوشحال مازدیګر په ادبي خپرونه کې په پښتنه مینه درون هرکلی ښه راغلاست درته وایم. ډېره مننه مشال صاحب، تاسو د خوشحال مازدیګر ډېره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړو او ملګرو سره مینوالو سره مخامخ کړو. ډېره مننه. له تاسو نه هم ډېره مننه کوم کرار اورکزي صاحب. بلها مینوال به مو پیژني زمونږ هغه لیدونکي چې د خوشحال مازدیګر په شیشه مو په اول ځل ویني له هغوی سره خپله لنډه شان پیژنګلي وکړئ. مشال بنګش صاحب، زه کرار اورکزی او ضلع هنګو د تور غونډۍ سیمې سره تعلق لرم. تقریبا 13 کلونو راسې په قطر کې د مسافرۍ ژوند کوم. کرار صاحب بیا مننه کوم، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان چې خپل ځان مو را سره معرفي کړو. کرار صاحب د خوشحال مازدیګر کتونکي هم سترګې په لار دي، د خپلې خوښې سره شریک کوي. زه کله چاته په جړا کې په خندا هم شمه زه کله چاته په جړا کې په خندا هم شمه د چا خندا ته په جړا کې په خندا هم شمه. ډېر ښه دی، ډېر مننه. او یوه خبره ده چې داسې عجیبه غوندې ده یوې سودا ته په جړا کې په خندا هم شمه. او دغه چل هم ورسره وکړم خو پرې مې نږدي زه خو جړا ته په جړا کې په خندا هم شمه. مننه، ډېر مننه. او نن که ښه نه یم د ښه وخت د راتلو په امید د ښه وخت د راتلو په امید سبا ته په جړا کې په خندا هم شمه. مننه. او ما په یوه کې هم پرې نږدي چې پښتون یادېږم تورې بلا ته په جړا کې په خندا هم شمه. ما په یوه کې هم پرې نږدي چې پښتون یادېږم تورې بلا ته په جړا کې په خندا هم شمه. او خپله کیسه د لیونتوب ځان ته کوم ځان سره خپلې وینا ته په جړا کې په خندا هم شمه. او کراره زر اوښکې وچې کړم د چا دپاره وګورم شاته په جړا کې په خندا هم شمه. چې ورځ وه نو د ورځې نه خوشپنه جوړېدله د یار حصارېدو ته هیڅ بنا نه جوړېدله. او که هر چا او په هر ځای کې ډیوې بلې ساتلی نو چرته کې به هم توره تیاره نه جوړېدله. یاره خو رښتیا یې رانه وغوښتل راګیرې کړم نو یاره خو دروغو ته مې خوله نه جوړېدله. مننه. یاره خو رښتیا یې رانه وغوښتل راګیرې کړم نو یاره خو دروغو ته مې خوله نه جوړېدله. او ما خو ورته هرې یوې کیسې ته غاړه ایښې وه خو ما سره هغه په یو کیسه نه جوړېدله. او که تا حوصله کړې وای یا ما حوصله کړې وای د نن به ترېنه دا لویه لانجه نه جوړېدله. مننه. او زه خو که منې کراره دومره بېقراره یم کراره ما سره خو دا نمنه جوړېدله. او یو ځل بیا تاسو د ټولو ملګرو ډېره مننه. مننه کرار اورکزي صاحب. له تاسو نه هم یوه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان خوشحاله او ژوندي اوسئ چې په دومره مصروفو وختو کې موږ ته وخت وویستو. کرار اورکزي صاحب د خوشحال مازدیګر کتونکو ته په آخر کې څه پیغام ورکوئ؟ پیغام خو کتونکو مینوالو ته دا ده چې
زه خو همیشه ډېرې خبرې هم نشم کوی، خو زه همیشه دا پیغام خپلو مینوالو ملګرو پښتنو ته دا ورکړی دی څه امن، ورورولي او مینه، اتفاق دې ته ضرورت دی د پښتنو. ځکه نن سبا ډېرې ستونزې دي، پښتنو ته ډېرې ستونزې راپېښې دي، نو خاص کر د اتفاق او د ورورولۍ پښتنو ته دا زما سوال دی، پیغام نه دا زما سوال دی، ټولو پښتنو ته دا سوال دی چې خپله کې مینه، اتفاق او ورورولي پیدا وکړئ. ډېره مننه مشر صاحب. مننه وکړم قرار او رضي صاحب، بیا مننه کوم. خوشحاله اوسئ، کور مو ودان. مینوالو دا قرار او رغزی صاحب چې ښکلې خپرونه مو ترې واورېده، تر بلې خپرونې پورې خپل ګران ورور مشال بنګشتاور کې اجازه چې چرته هم یې ښاد، آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله